جاپان په پاکستان کې له افغان کډوالو او کوربنو سره 2,100,000 لکه ډالره مرسته وکړه. دا چې څنګه ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د جاپان حکومت په پاکستان کې له افغان کډوالو او د هغوی له ځایي کوربنو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې له لارې د 21 لکه یعنې 2.1 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی دی. د جاپان سفیر کینزو مستر سویډا په غونډه کې د پاکستان هڅې او میلمستیا ستایلې چې وایي 4 لسیزې افغان کډوال په خپله خاوره کې وساتل. ښاغلي مټه سویډا ویلي دا مرستې به نه یوازې کډوالو او ځایي خلکو سره د تعلیم، روغتیا، اوبو او نورو برخو کې مرسته وکړي، بلکې د جاپان او پاکستان اړیکې به هم پیاوړې کړي. د جاپان حکومت به له UNH سره مرستو ته دوام ورکړي چې د پاکستان له حکومت سره افغان کډوالو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاوو د ورکولو په برخه کې ګډ کار وکړي. ټاکل شوي چې دغه پیسې به UNHCR په خیبر پښتونخوا، بلوچستان، پنجاب، سند او اسلام آباد کې د افغان کډوالو او د هغوی د کوربنو لپاره د تعلیم، روغتیا، اوبو او صفایي په برخه کې ولګوي. په پاکستان کې د UNHCR مشرې لوینډر زینی مقدمېدا د مرستې لپاره د جاپان د خلکو او حکومت سره مرسته کړې ده چې وایي دا به UNHC ته دا موقع ورکړي چې ځورېدلو کډوالو د روغتیا د بنیادي اسانتیاوو او د سکونولو د ښه کولو په برخه کې زیات رول ولوبوي. UNHCR وایي له دغو مرستو څخه به د پاکستان په ټولو صوبو او پایتخت اسلام آباد کې 80,000 افغان کډوال او ځایي خلک هم ګټه پورته کړي. د جاپان لخوا د دغې مرستې قرارداد د 9 شنبې په ورځ د جاپان سفیر کینزو موټسوډا په پاکستان کې د UNHCR د مشرې روینډرزدا سره کړی دی. د جاپان لخوا ورکول کېدونکې دغه مرسته به له کډوالو اغیزمنو او ځایي سیمو د پروګرام یعنې رها د پلان په بنیاد لګول کېږي چې نړیوالې ټولنې ورسره مرسته کوي او مقصد یې د کډوالو د ښه ژوند ترڅنګ د پاکستان د کوربتوب اعتراف او له اغیزمنو ځایي خلکو سره مرسته کول دي. د رها د پروګرام په بنیاد له تیرو څو کلونو کې د پاکستان په ټولو صوبو کې د افغان کډوالو او د هغوی د کوربنو لپاره د تعلیم، روغتیا، روزګار، استوګنې، اوبو او صفایي او نورو ټولنیزو برخو کې کار شوی دی. جاپان د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې UNHCR سره د مرستو په برخه کې په نړۍ کې 5م هیواد بلل کېږي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، که مو ویډیو خوښه شوې وي نو درسره لایک کړئ او نورو سره یې هم شریک کړئ. مننه.